آیا واکمنه ډله د نړۍ له ټکنالوژۍ سره سیالي کولی شي؟ د یو ستر نندارتون پرانسته او د دغې ډلې اقتصادي مرستیال تازه څرګندونو ته د عصمت قانع توند غبرګون. آیا رښتیا هم افغانستان له نړۍ سره د ټکنالوژۍ په برخه کې سیال کیدونکی دی که دا یوازې لاپه ده؟ په همدې موضوع په کابل کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ د نوي نندارتون په پرانسته غونډه کې د نوموړې ډلې د اقتصادي مرستیال نا انډوله څرګندونې د افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ 15 ورځنی لوی نندارتون پرانستل شو. د واکمنې ډلې لوړپوړو مسؤلانو په دې غونډه کې یادونه وکړه چې د ډیجیټلي واکمنۍ او مخابراتي چوپړتیاو په برخه کې بېساري پرمختګونه شوي دي. د نوموړې ډلې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په خپلو خبرو کې وویل د دوی ډله غواړي افغانستان ورو ورو د ټکنالوژۍ په برخه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره سیال کړي. ترڅنګ یې د دغې ډلې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او د ریاست الوزرا اداري مرستیال هم ټینګار وکړ چې د هیواد لرې پرتې او وروسته پاتې سیمې یې د انټرنیټ او مخابراتو تر پوښښ لاندې راوستي دي. خو د یادې ډلې د اقتصادي مرستیال دغو څرګندونو د افغانانو توند غبرګون راپارولی دی. پیژندل شوي لیکوال او سیاسي شنونکي عصمت قانع د واکمنې ډلې اقتصادي مرستیال پر نا انډوله څرګندونو نیوکه کړې او لیکلي دي افغانستان د عصري زده کړو او ټکنالوژۍ پر مټ له نورو هیوادونو سره سیال کیږي نه د جهادي مدرسو. ښاغلي قانع روښانه کړي چې د عملي ټکنالوژۍ عصري زده کړو او مسلکي بنسټونو د پیاوړتیا پر ځای دغې توندلارې ډلې د زرګونه جهادي مدرسو جوړولو ته کار ویلی او مسلکي پوهنځي د له منځه تلو سره مخ شوي دي. د نوموړي په باور داسې تګلاره او اند له معاصرې ټکنالوژۍ او نړیوال پرمختګ سره هیڅ ډول منطقي سمون نه لري. دا پر داسې مهال ده چې د ټکنالوژۍ دغه نندارتون به د کابل ښاریانو او لیدونکو پر مخ تر راتلونکو 15 ورځو پورې پرانستی وي. درنو لیدونکو له مالتیا